تا تر اوسه کوم ترهګري سازمان لیدلی چې دولت یې جوړ کړی وي؟ البته چې ترهګري سازمان یو دولت نشي جوړولی. د دې دولت جوړېدلو پرېکړه 90 کاله وړاندې شوې ده، خو هغه وخت کې دومره ځواک چمتو نه و چې یو کور دولت جوړ کړي. څنګه چې پخوا زړور ترکان وو، اوس هم زړور کردان شته. زړور ترکان په دې کار کې بریالي شوي وو. نه، زړورو ترکانو کوم نوی دولت نه دی جوړ کړی. هغوی یوازې د یوه لوی دولت د نړېدلو سبب وګرځېدل. ملت 100 کاله کېږي چې د هغه د نړېدلو درد زغمي. زه ژمنه کوم چې کردان به 100 کاله نور هم د زغم سره مخامخ نشي انشاءالله. راتلونکې نړۍ د بیلتون غوښتونکو نه، بلکې د یووالي غوښتونکو نړۍ ده. ته تر اوسه هیڅ نه بدل شوی وروره. خو له کله چې تا د هغه استخباراتي کس له لور سره واده وکړ ډېر بدل شوی. کله چې ښوونځي کې وې څو ځلې مې ته د لمانځه په سر ولیدې. ما له هیڅ نه یو ملت رامنځته کړ. په خواشیني سره نه د ملت او نه هم د رامنځته کولو جوړولو په معنا پوهېږې. او همدارنګه خدای موږ ته 1000 کاله وړاندې د کردانو، لازانو، ترکمنانو ټولو ته یو ملت را نصیب کړی دی. ملت رامنځته کېږي نه، ملت جوړېږي. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. څنګه چې تاسې غوښتي تابوت مو په بیرغ کې پوخ که ښاغلیه. Yüreğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. د مړه کېدو شیبه مې هېڅ نه هېرېږي ښاغلیه. څوک چې د هېواد لپاره ځان قربان کړي هغه نه مړ کېږي. یا کفه تا هېڅ نه دي اورېدلي یونس امره چې یو شعر ویلی چې ماینان هېڅ کله نه مړه کېږي. هو، په هېواد ماینان هم نه مړه کېږي، شهیدان کېږي. مړی بیل دی او شهید بیل دی. که زه دا رزیل ووژنم په دې معنا ده چې زناور مې وژلی که نه ښاغلیه. د هغه مرتبه له ځناور نه هم ښکته ده. اوس یې کیسه کې مه کېږه. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, dileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. د هر څه لپاره ډېره زیاته مننه. هیله کوم ښاغلیه. تیار شئ.
تا ته ښه شپه. ښه شپه. مهرباني وکړه وروره، تازه چای دی. ژوندی اوسئ. اندېښنه مه کوه وروره، بېرته به خپلو اولادونو ته ورسېږي. کاش چې ثابته کړې مې وای چې ماته سینان لومړی ښې به. اندېښنه مه کوه، تا ته به داسې معلومات درکړم وروره چې خپل خسرو به کلک په خپلو منګلو کې راونیسي. دا هغه نیول کېدل اسانه دي، خو زما وتل سخته ده. صبر وکړه وروره، د صبر میوه خوږه وي. نجیب امیر لیدو ته څوک راغلي؟ خیرت دی، په دې وخت کې څوک دی؟ چا خو به لومه نه یې جوړه کړي. پام کوه. یوازې ژوند مې را سره پاتې دی. ژوند مې په اسانۍ چاته نه ورکوم. سلام مې وروره. عامر صاحب سلام، څنګه یې؟ خیرت دی نیازي، خوب نه دی درغلی که څنګه؟ تاسو چې زندان کې یې موږ ته به څنګه خوب راځي عامر صاحب؟ تاسو ته یو څه ښکاره کوم. د فلمونو کار دی پیل کړی که څنګه؟ ما نه عامر صاحب، د جنګ په نوم یو کس دا کارونه کوي. داسې فلم یې ثبت کړی چې ته ازادولی شي. زه له دې ځای نه ازادېږم. هو عامر صاحب، دا وګورئ، دا هغه ویډیو ده چې هغه جنګ نومي کس ثبت کړی ده. عمر راځي له دې خوا نه ورباندې یو کس غږ کوي، وروسته له هغه یې کار خلاصوي. الپر خبر راکړه، د ستاسې له خسر نه د ویډیو په بدل کې پیسې غوښتې وي. موږ هم د جنګ دکان ته لاړو. موږ چې هلته ورغلو د هغه دکان یې سوځولی. هغه ځای کې مو سوځېدلی هدرس پیدا کړو او مرکز ته مو ولیږه. ملګري پرې کار کوي. زما زوی زمری دی. دا فلم له کوم ځای پیدا کړ؟ هغه خپلې مېرمنې ته یوه کاپي ورکړې وه. ویل یې و که څه پرې وشول دا د پولیسو ته ورکړي. څنګه د خپلې ازادۍ فلم مو خوښ شو عامر صاحب؟ زما د خوښې په فلمونو کې یوازې همدا فلم مې خوښ شو. لږ څه جنګي دی، خو د داسې فلمونو قانون هم داسې وي. وګوره څنګه دي، دا دې خوښې شوې؟ ټولې جامې دې ښکلې دي، ټولې قیمتي هم دي. پوهنتون کې به ډېره نامتو شي. له ارزو خور سره مې دا جامې وټاکلې، هر څه چې مې خوښ شول راته یې واخیستل. ډېر ښه ذوق لري. تا سره هم دا جامې ډېرې ښکلې ښکاري. د مېرمن عزیزې له بنسټ نه ماته یو بورس هم راکوي. ډېر ښه، ته ډېره نیکمرغی چې داسې خپلوان لرې. ډېر ښه خلک دي. ارزو خور ته مې وویل هغه تا ته هم بورس اخلي. لور نو بس که خورې، مور مې مړه شوه، پلار مې زندان کې دی، ستا سترګې اوس هم جامې او پیسې ګوري. زه خو هره ورځ یوه جوړه جامو کې پوهنتون ته نشم تللی. ته په دې خبرو نه پوهېږې. دوی ستا سترګې ړندې کوي جلۍ بلې نه پوهېږې. هسې بې ځایه خبرې کوې الپره، بې ځایه، لکه چې بابا مې مور وژلې وي. که وژلې هم نه وي بیا یې هم د مرګ لامل دی. زموږ پلار یې زندان ته ولېږه. یعنې د دې فلم په اړه تاسې ته الپر خبر درکړه. ماشاءالله جاسوس په څیر کار کوي. نیازي موبایل دې ماته راکړه. مهرباني وکړئ عامر صاحب. غواړم د اولادونو غږ مې واورم. بلې لورې نوربانو. پلاره ته یې؟ زه یم لورې. ومې غوښتل ستاسې غږ واورم. څنګه یې ښه یې؟ الپر څنګه دی؟ الپرم ښه دی پلاره، ټول بیخي ښه یو. تاسې پسې خفه شوي؟ ښکاره ده چې خفه شوې. موبایل راکړه. اوف الپره ما خبرې کولې. ته لاړه شه خپلو نوو جامو سره خبرې وکړه. بلې پلاره. الپره زما تل زویه، څنګه یې زویه؟ ښه یم پلاره، ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم زویه. نیازي راته ستا د کارونو په اړه وویلې. زه در باندې ډېر زیات ویاړم زوی جانه. ښه نو زه د چا زوی یم پلاره؟ سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه
افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ ځکه کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سرګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ مهمه دا ده چې ترهګري سازمانونه څنګه داسې خوندي زندان ته دننه کیږي او داسې یو لوی پلان جوړولی شي اصلي فلاکت دا دی تاسې څه نظر لرئ ښاغلیه زه به نو څه نظر لرم د عملیات دولت په لوړو څوکیو کې د خاینینو شتون په ګوته کوي چا چې ویل دولت په خپل ځواک سره تر ټولو خوندي زندان کې حملې او محکوم نه ساتنه نشي کولی د هغوی خبره بیخي پر ځای وه زه خو همداسې نظر لرم او هېڅکله به هم ساتنه ونه شي کړی د داسې یوې پېښې په وړاندې زموږ خلک باید څنګه چلند وکړي د منلو خبره نه ده که اوس کردان کوڅو ته راووځي هر ځای کې وینې تویې شي خدای دې نه کوي د دې ځواب به څوک ورکوي یعنې د جزیرې اوسېدونکی زرګونه میره مال لري که هغوی اوس لاړ شي او د پولیسو په قرارګاه بریدونه وکړي د کوڅې پولیس او عسکران په تیږو وولي څه به وشي همدا شی به ټول د پولیسو مرکزونه کمپونه او ښوونځي یو لوی ګواښ سره مخ دي زه ډېر ډارېږم نادم جانه ډارېږم چې خپل منځي جګړه رامنځته نه شي ښاغلیه زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه ښاغلیه تاسو چېرته ځئ هیله کوم زموږ پوښتنو ته ځواب راکړئ نه پوهېږم ملګرو زه هم هېڅ خبر نه وم اوس اجازه راکړئ چې زه غونډې ته لاړ شم سمه ده وروسته له غونډې نه به تاسو سره خبرې وکړم زموږ پر رهبر باندې د ترور برید کړی موږ له خبرونو نه خبرېږو دا څنګه کار دی ستاسې په ان د دې عملیات احتمالي پایلې به څه وي ښاغلیه کوم کارونه چې له دې نه وروسته کېږي د هېچا ذهن به یې هم ونه مني ګرانه له موږ سره اوسئ چې د ټولو پوښتنو ځوابونه پیدا کړئ له لنډې دمې وروسته به بېرته خپرونې ته دوام ورکړو څه شوي چا دا کار کړی یو کار باید وکړو آیا ژوندی دی یو څه ووایه زه به څنګه پوهېږم د دې برید په اړه زه هم ستاسې په څېر خبر شوم ملګرو بس کوئ غلی شئ اوس خو دا کار شوی دی باید فکر وکړو چې څه وکړو ښه نو حکومت نه ځواب نه غواړو ها د رهبر عاقبت په اړه ترې پوښتنه نه کوو دا مه هېروئ که موږ پوښتنه ونه کړو زموږ ملت به یې وکړي رهبر که مړ وي که ژوندی وي توپیر نه کوي کوم فرصت چې موږ وخته هغه خپله زموږ لاسته راغی ته کوم فرصت یادوې تا په خپله خوله وویل محمد وروره ودې ویل ملت به له دولت نه پوښتنه وکړي موږ هم پرېږدو چې پوښتنه وکړي هر ځای ته دې ور واچوي واته یې چوي راځه مهرباني وکړئ ښاغلیه زه مو غوښتی وم راشه دلته کښېنه خو هغوی څنګه دومره زر خبر شول هغوی دا کار کړی خپلو رسنیو ته یې خبر ورکړی څنګه چې د فراد تمکین وژنه کې وکړل هم یې قتل وکړ هم د امنیت بېګناه کسان تورنوي عاکفه د دې کار لپاره به په رسنیو کې د هغوی کسانو هر څه چمتو کړي هم وي اوس هم هغوی ملت تحریکوي ښه نو ښاغلیه موږ څه وکړو همداسې غلي کینو همدا اوس له لومړي وزیر سره خبرې کوم بله لومړی وزیر په لیکه کې دی څه ته په تمه یې ویې نښلوئ امرم پر ځای کېږي ښاغلی مسهاره رسنۍ له دې پېښې نه څنګه خبرې شوې دا عملیات خو باید پټ شوي و که نه تر اوسه نه پوهېږو چې خبر څنګه هغوی ته رسېدلی دی خو چا چې دا برید کړی و ډېرې لوړې تکنالوژي نه برخمن دی دا کار یې د لویو بنسټونو په مرستې سره کړی خو ښکاره ده چې دوی غواړي د دې پېښې له شیدو غوښې او غوړو نه ګټه واخلي ښه نو اوس څه کوئ ها مونږ باید خلکو ته دا خبره په ډاګه کړو چې هغه سړی نه دی مړ شوی لومړی وزیر صاحب په هغه کس باید زر تر زره یو څو خبرې وکړو ښه به وشي ښه به وي چې د هغوی دروغ لومړی خلکو ته ښکاره کړو ښاغلیه که غواړئ په جزیرې کې به هغه باندې خبرې وکړو ډېر ښه به وشي چې هغه سړی ووایي دا برید ترکیې دولت نه دی کړی او ان ووایي چې په وروستۍ شېبه کې د دولت لخوا هغه وژغورل شو دا به زموږ لپاره ګټوره ثابته شي
دا کار زر تر زر حال کوي ښاغلی مساره. اوس موږ هیڅ وخت نه لرو پوه شوئ. ښه نو اوس به څه وشي ښاغلیه؟ د جزیرې اوسیدونکي خبرې به لږ تر لږه د ملت د راپارېدو مخه به نیسي. او دا خبرې به د خاینانو اوسنی پلان هم خراب کړي که نه ښاغلیه؟ لږ تر لږه د اوس لپاره. هو حالا کفه موږ باید خپل کار وکړو. لومړی باید ثابت ښکار کړو. امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. په اجازه مو. حالی ملګرو، خپل د شهید رور ثابت لپاره باید خپل وروستی مسؤلیت هم ادا کړو. څنګه ده چې ویلي وه آرزو ته مې هم خبر ورکړه. ښه دې وکړل. مونږ خپل مسؤلیت ترسره کړه. راضي او که نه راضي نور یې خپل کار دی. بسم الله. ژوندی اوسئ. په خیر لاړ شي. خوشحاله اوسئ. په خیر لاړ شي. مننه کوم. په خیر لاړ شئ ښاغلیه. تاسې هم خوشحاله اوسئ. په خیر لاړ شئ. خدای دې تاسې هم په وژغوري. خیر لاړ شي ښاغلی. خوشحاله اوسئ. مننه کوم. په خیر لاړ شئ ښاغلیه. په خیر لاړ شي وروره. تا سره عادت شوی و خو لږ وخت سره پاتې شو. زما ژمنه ده د دې کار شا نه پرېږدم. اندېښنه مه کوه. هر کله مې چې خبر ترلاسه کړه تا ته یې وایم. ژوندی اوسئ. ما سره ثبوتونه شته چې خو سر ته مې جنجال جوړ کړم. څنګه ثبوتونه؟ د عمر قاتل ته د وژنې امر سینان ورکړی. وای وای دا سړی خو بیخي شیطان سره شریک دی. د دې کار شا پرې نږدې. زما غچ هم ترې واخله. ښه نو ملګرو، خدای دې تاسې هم آزاد کړي. اوه 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 ښاغلیه ښاغلی سینان غواړي تا سره وګوري. دننه یې راوله راځه سینان جانه راځه چې کوفته وخورو راځه. ښاغلیه په اصل کې به نجیب مانه کوفته جوړه کړي. د کوفتې خوړل خو ډېر ښه کار دی خو انسان نه کوفته جوړول هیڅ ښه کار نه دی. څنګه به تا نه کوفته جوړه کړي؟ هغه ته ځینې ویډیوګانې په لاس ورغلي. په هغه کې ښکاري چې د عمر قاتل بردان دی. یو ساعت وروسته به محکمې ته لاړ شي. له هغه وروسته به نجیب هم آزاد شي. که بردان خبرې وکړي نو زه به تباه شم. ارامه اوسه زمریه ارامه اوسه. ستا دې څېرې سره دا ډار هیڅ ښه نه ښکاري. وګوره 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 خوله دې خلاصه که خلاصه که خلاصه که خلاصه که خلاصه که. ته اندېښنه مه کوه د بردان دوسیه خو وخته تړل شوې هېڅوک یې نشي خلاصولی. خو نجیب د دې کار شا هېڅکله هم نه پرېږدي. سینانه زمریه خبره مه اوږده وه. د هغه کار هم دا دی هغه پولیس دی البته چې نه یې پرېږدي. ښه نو هغه هم به هېڅکله نشي نیولی که نه؟ کله ژوندي بردان سره مخامخ شي بیا دې نیولی شي خو که بردان مړ شي بیا تا ته ځان نشي رسولی. اندېښنه مه کوه. لمسیان مې څنګه؟ که هغوی رانه واخلي بیا؟ هېڅوک دې لمسیان له تا نه نشي اخیستلی. حاله وګوره اوس به درته خوندوره کوفته تیاره کړم. داسې ښه ډېر لیمو به هم پرې واچوه. اوه 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 حاله واخله واخله اوس ته لاړ شه. اوه د داسې عملیات جرأت چا وکړ؟ لږ ځیر شئ. زه اوس تاسې ته د اصلي کس نوم درکوم. هغه زندان چې په سر یې
مرغم نشي الوتلای په سیند کې کب هم نشي لامبلای داسې یو زندان ته څوک جرأت کولی شي چې دننه شي ووایه که یامینیکا د هغه کس نوم به زه درته ووایم عاقب ګلدوزال ټول دې زما خبره ښه واوري رزیلانه دوی غواړي عاقف باندې تور ولګوي سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ دلته مې وروسته به بېرته راوګرځو موږ سره پاتې شئ ښاغلیه د استانبول امنیت مدیر غواړي زر تاسو سره غونډه ونیسي سمه ده ور بشه خانو د عاقب ګندوز آل څوک دی نور به څوک وي نو یو پخوانی څارګر دی د دې لپاره چې خپلې دندې نه یې ناوړه ګټه اخیستې له دندې نه ګوښه شوی دی خانو جزیرې ته څنګه دننه شوی څنګه به دننه شوی وي له څو نورو ډلو سره یې لاس یو کړی دی خو ته پوهېږې جالبه خبره څه ده ورور جانه څه دي که یامینیکا دا سړی مړ شوی دی ګرانه مړ شوی دی په موږ ملانډې وهې څنګه ولې به ملانډې وهم دا سړی په رسمي ډول مړ شوی دی ګرانه خانو دا کار څنګه شوی وګورئ دا عاقف نومی سړی د ځینو جرمونو له امله ونیول شو او زندان ته ولېږدول شو خو پوهېږې چې وروسته څه وشول تاسې یې راته ووایئ څه وشول له زندان نه د یوه راز په توګه ورک شوی د ژوندیو مړو کاروان سره یو ځای شوی دی یعنې په رسمیاتو کې ژوندی نه دی هو خو د دولت ژور کس سره مخامخ یو همداسې ده که نه بیخي همداسې ده نادم جانه د همدې لپاره دا سړی چې هر چېرته ولیدل شي باید ونیول شي او هغه وخت به دا خبره هم ښکاره شي چې د دې عملیات تر شا د چا لاس دی Sevda düştü içimize Her şey önce yüce vatan içindedir Yüreğimizle sevdik Yüreğimizle yendik Gücümüzü haktan aldık Kor ateşlerle yandık Haydar dirilah dar dirilah dar 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 Sevda düştü içimize Her şey önce yüce vatan içindedir Yüreğimizle sevdik Yüreğimizle yendik Gücümüzü haktan aldık Kor ateşlerle yandık تا سره یو ځای شو غیر قانوني کارونه تر سره کړه او مړ شو دا هم ووایه چې څومره لږ ژوند یې وکړه او ځوان مړ شو هم ځوان مړ شو او هم به ستا له امله مړ شوی وي زما له امله ستا له امله د هغه له امله د ټولو له امله مړ شو د دې لپاره چې موږ ټول په سوله او ارامۍ کې ژوند وکړو خپل ځان یې قربان کړ وایي زما له امله مړ شوی دی زما مخ ته یې هم نه کتل کله یې را سره خبرې هم نه کولې څوک چې هېڅ نه دي لیدلي او ورسره یې هېڅ مینه نه لرله د هغه لپاره مړ شو بې ځایه خبرې مه کوه
قدرمنو لیدونکو، کوم چا چې د جزیرې د اوسیدونکي د وژلو هڅه کړې عاکف ګوندوز الب دی او د هغه تر شا یوه شیبه صبر. ځواکونه باید زر تر زره وپېژندل شي. دمه کوو. یوه شیبه. ښاغلی کایا، عاکف د نشان په هدیره کې دی. هیله کوم اړین کار وکئ. ته هېڅ اندېښنه مه کوه. لږ څه وروسته به هلته داسې یو شور جوړ شي چې ټول مړي به را ژوندي کي. سمه ده؟ سمه ده، د لیدو په هیله. راځئ که خبرونه پیلېږي. 3 2 1. غواړم له قدرمنو لیدونکو سره اوس یو ډېر مهم معلومات شریک کړم. موږ ته یو خبر را ورسېد چې هغه عاکف ګوندوز آل د نشان تپې په هدیره کې دی ملګرو. د عاکف په څېر ژوندي مړي لپاره هغه ځای ډېر مناسب دی که نه؟ هو، له همدې اجازه امنیت ته خبر ورکوم او غواړم چې خپل حرکت پیل کړي. او هو، هغو به وجدانه کردانو باندې هم غږ کوم دا سړی دې پیدا کړي او له ستونې دې ونیسي. خو ښاغلی که یمینیکا، ستاسې له دې خبرو وروسته به خلک وایي چې خلک د هغه وژلو ته تحریک کړه. داسې خبره نه ده نادم جانه. د عاکف په څېر یوه کس د دې خلکو په رهبر مرمۍ واروي. بیا د دې لپاره چې ما د هغوی دا لوبه خلکو ته ښکاره کړه زه ملامت شوم. همداسې ده که نه؟ نه، زه د عاکف په څېر خلک دښمنان هر وخت رسوا کوم او داسې د ملت په ایښودو کې رغنده رول لوبوم. د قاتل نوم یې هم راکړه، ځای یې هم راته په ګوته کړه. باید زر ورشو او حساب ورسره وکړو. وګورئ، که په غوسې سره حرکت وکړو پای کې به خپله زیان وکړو. عاکف ګوندوز آل که ملامت وي د دولت پولیس به ورته سزا ورکړي. پوه شوئ؟ له اعدامه وژغورل شوی، اوس هم نه یې هوښیار شوی. خو داسې یو کار زه پوهېږم چې تا سره څه وکړم، خو اوس یې وخت نه دی چې خپل غچ واخلو. راځئ ملګرو، د عاکف نومې قاتل نه د خپلواک کور دولت جوړونکو په توګه موږ حساب یې اخلو. هلئ راځئ. په اجازه د ثابت عاکف ستا د پلار زموږ د مشربینه هم داسې په ځمکه پرېږدو؟ البته چې نه پرېږدو. ته کوم نظر لرې؟ راشه زموږ مشر شه. دا دعوا بې مشره مه پرېږده. بس نه کوي چې زموږ د مشر اروا ارامه شي. زه او دا هلکان موږ ټول چمتو یو چې ستا لپاره مړه شو. د خلکو د آرامېدو او د دروغجن ثابتولو لپاره باید د جزیرې اوسیدونکی زر تر زره یو پیغام خپور کړي. موږ به اړین امنیتي چمتووالی ونیسو ښاغلی مساره. همدارنګه هیڅ کومې ګډوډۍ لپاره باید اجازه ورنکړو. امنیتي ځواکونه باید له خپل ټول ځواک نه کار واخلي او ترهګرو ته وخت ورنه کړي. که کومه تېروتنه وکړو بیا به د دې عملیاتو په لالمونکو ته ګټه ورسوو چې دا کار باید ونشي. ای چاته ځواب ورنکړي په خبره پوه شوې؟ مهمه خبره نشته ملګرو، تر اوسه مو کومه پرېکړه نه ده کړې. په اجازه مو حالا ښاغلی مسره ځواب راکړه. حالا لعنتي هر څنګه چې کېږي باید عاکف ته خبر ورکړي. راځه چې لاړ شو جشن ته. سمه ده درځم. مهمه دا ده چې خلک تحریک نشي او موږ د هغوی مخه ونیسو چې خلک دې لومه کې ونه غورځوي په ښه نیت او نرم چلند سره.
لږ څه وروسته به ستا په سر هم خاوره واچول شي. ما ته یې راکړه. د امنیتي کمرې په ویډیو کې واضح ښکاري چې د وژل شوي عمر قاتل نجیب یلماز نه دی. باید زما موکل آزاد شي. مهرباني وکړئ کښېنئ. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ چې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. په دې ویډیو کې چې عمر کوم چا وژلی هغه کس نیول شوی دی. ښاغلیه دې کا جزیرې کې د ترور پلان کې هم لاس درلوده. زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د اظهاراتو ورکولو لپاره به یې حاضر کو. پرېکړه نجیب یلماز چې د عمر زوربا په وژلو توران و د امنیتي کامرو ویډیو ته په کتو سره ښکاره شو چې توران کس کوم جرم نه دی کړی او پرېکړه وشوه چې نجیب یلماز له زندان نه آزاد شي. ته آزاد یې نجیب یلمازه. خدایه له تا نه ډېر شکر. ښه شو چې په خیر آزاد شوې. ژوندی اوسې څارنوال صاحب. نیازي چېرته دی؟ غوښتل یې تاسې حیران کړي. هغه دی راغی. پلار جانه زوی مې څنګه یې زوی جانه؟ نور مونږ یوازې مه پرېږده. هیله کوم مونږ کور ته بوځه. ژمنه کوه له دې وروسته به هېڅکله هم سره جلا نه شو. څه شوي نوربانو؟ داسې ښکاري چې زما په خلاصېدو خوشحاله نه شوې. دا څه ولې وایې پلاره؟ تا پسې ډېره خفه شوې یم. په تمه یم چې الپر نه وروسته زما وار راورسېږي. ما خپل پلار پیدا کړی دومره زر یې نه پرېږدم. زه د دواړو پلار یم لور جانې. راشه زما ګرانې راشه. دواړو پسې خفه شوی وم. مبارک دې وي نجیبه عمره. خپل اولادونو ته دې ورسېدي. دا کار باید همدلته پاتې نه شي څارنوال صاحب. د دې کار فایلین باید هرومرو څارنوالۍ ته وسپارل شي. د دې غوښتنه راته ووایه. د حقوقو په چوکاټ کې به تر خپلې وصیت څه وکړو؟ هغه بردان سره باید خبرې وکړم. باید هغه نه اعتراف واخلم چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. سمه ده سمه ده. هغه سره به لیدنه چمتو کړم. هر چېرته مو چې عاقف ولید ویې ډبوئ. هېڅ پرې رحم ونه کوئ. عاقف باید همدلته ښخ کړو. که عاقف له دې ځای نه ژوندی ووځي د هغه په ځای به تاسې دلته ښخ کړم. هلی باید سزا وویني. هلی زر کوئ. دا د څه شي شور دی؟ د ثابت ځای کې د کاشي او بل قبر هم کیندلی وای. دا درته وایجلی ها څه وای؟ په ځان پام کوه. هغوی غواړي ته هم درته ښخ کړي. قاتل عاقف باید سزا وویني. راځئ. خدای دې وکړي چې عاقف راتللی وي. دې ته وګوره دې ته وګوره. هو ښاغلیه اوس په هدیره کې یو. وګوره زمرایه هغه کسان چې وینې د سازمان کسان دي او اوس غواړي د هغه شهید په قبر برید وکړي چې د هېواد لپاره یې خپل ځان قربان کړ. د هغوی په وړاندې غلي پاتې کېږئ. ووایه څه وکړو موږ ستاسې د خبر په تمه یو ښاغلیه. ښه نو تاسې ته به درې خبرې وکړم.
وې وهئ وې ډبوئ ټوټې یې کئ هغه قاتل یې ژوندي مه پرېږدئ هله یې تکړه شئ ملګرو نن باید خپل هیواد نه ساتنه وکړو هغوی غواړي د خپل ملت لپاره شهید شوي اتل په قبر برید وکړي هغوی په وړاندې نه ودرېږو موږ د خپل شهید جنازې نه سمه ساتنه نه کوو راځئ چې دا نو راځئ ګرانو هېوادوالو او د رسنیو قدرمنو استازو ځینې ځواکونه چې غواړي زموږ د ملت یووالي او د سولې خبرو ته زیان ورسوي هڅه یې وکړه چې د جزیرې اوسېدونکي ووژني خو زموږ دولت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له برکته د هغوی د عملیات په اسانۍ ختم کړ او هغه کس له دې برید نه پرته له دې چې ژوبل شي ژغورل شوی اړین وضاحت به پخپله تاسې ته درکړي څنګه چې ټول پوهېږي پرون یو لوی عملیات ترسره شو خو د ترکیې امنیتي ځواکونو په بریالیتوب سره شنډ کړ او ما ته پکې زیان ونه رسېد نن چې زه تر اوسه ژوندی یم دا د هغوی له برکته ژوندی هغه ساتونکي نه هم د زړه له کومې مننه کوم چې زما د ژغورلو لپاره یې خپل ځان قربان کړ هیله لرم د پیښې اصلي لامل ژر تر ژره ونیول شي ځانونه وساتئ پام کوئ هېڅوک د په هغوی ډزې نه کوي شاته ځو زر کوئ زر کوئ زر کوئ څه خبره ده دا کسان څوک دي ورڅه وټول وره ځانونه وساتئ ډز به نه کوئ ارامه اوسئ زه پوهېږم او باور لرم چې په دې کار کې د ترکیې دولت هیڅ لاس نه لري د ترکیې هېواد ټولو وګړو ته غواړم ووایم چې روغ یم او د ټولو امنیتي تدابیرو سره زما ژوند نه په ډېره ښه توګه ساتنه کېږي کورت ملت باید اندېښنه ونه کړي د دې شیطانانو په لومو کې دې هېڅ قلم نه لوېږي د ترکیې دولت د دې تېرو لسو کلونو په څېر له دې وروسته به هم زما ساتلو ته دوام ورکړي له دې وروسته به ټول یو ځای د سولې په فضا کې او امنیت کې د یوه چتر لاندې ژوند کول باید زده کړو ستا په اند اوس یې وخت نه دی رارسېدلی چې کارونه مو پیل کړو وخت یې رارسېدلی کیف ګوندزال ته یې نه ښه نو فاتح مردوغلو څوک دی زه یم کومې خبرې باندې خفه شوې ده لږې ژړلې دي ځان پوهه کاسې څه شوي وسلې سره معرفي کړه دا وسله ریښتینې قاتله ده نور د کار خلاص شو ټول عمر به دې په زندان کې تېر ورته وګوره ته قاتل یې دوه کچې همدلته پاتې شم له دې ځایه دې خواته او له دې ځایه یې مونږ کله بندو ساتونکي ورسره نشته کېدای شي مخې ته یو موټر وي پام کوئ دا کار زه خلاصوم ته هم ډېر پام کوه سمه ده مخکې له دې چې راووځې مړ به یې کړم هو هغه دې خپله خوښه ده نو سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ ځکه کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال